السلام علیکم ملګرو. د پاکستان کرکټ ټیم یو پیرا بیا کپتان بدلیدو والا دی. بابر اعظم یو ځل بیا کپتانۍ نه ختمیږي. د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان به یو پښتون لوبغاړی وي. د پاکستان کرکټ ټیم د ون ډے او د ټي 20 ټیم کپتان به څوک وي؟ د کوم لوبغاړي نوم مخې ته راغلی چې د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان وي او پر روان چیمپئنز ټرافي کې به هم د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وي. د پاکستان کرکټ ټیم د نوې کپتان په حواله سره هم فیصله کېدو والا ده. دین علاوه د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی فاست بولر شعیب اختر د افتخار چاچا په باره کې ویلي. افتخار چاچا ته سم مشوره ورکړې ده او د اعظم خان په باره کې ویلي. شعیب اختر د پاکستان کرکټ ټیم ته ډیر سخت غوسه شوی دی. شعیب اختر بیان جاری کړی. نو پوره معلومات پوره انفارمیشن در په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راستر اخر پورې وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو ملګرو څنګه تاسو پته چې وخت په وخت د پاکستان کرکټ ټیم کپتانان بدلیږي. څنګه تاسو پته چې تقریبا کال 2 کال کېږي چې د پاکستان کرکټ ټیم ډیر سخت بیکاره شوی دی. کارکردګي انتهایی کمزوري شوی ده او بالکل ته کرکټ ایر شوی دی او ویلو ختم شوی ده. څنګه تاسو معلومه چې بابر اعظم اول کپتان او بابر اعظم د کپتانۍ نه ختم کړي شو. د سلګ وخت لپاره شاهین افریدي کپتان شو. بیرته شاهین افریدي ختم کړي شو او اوس چې کوم دی دوباره بابر اعظم کپتان دی. اوس چې کوم دی دوباره بیا بابر اعظم ختميږي او د پاکستان کرکټ ټیم بل نوې کپتان ټاکل کیږي او د پاکستان کرکټ ټیم په ټیم کې هم ډېر غټي تبدیلیاں بدلون کېدو والا دي. نو پی سی بی د طرفه یو پریس ریلیز جاری شوی دی. پی سی بی د طرفه یو فټ خبر راغلی. دا خبر لخکاره شوی نه دی خو دا فیصله کړې شوې ده چې بابر اعظم به د روان چیمپئنز ټرافي د لپاره کپتان نوي. روان چې کوم سیریز د پای کې به هم کپتان نوي. دا فیصله کړې شوې ده چې پاکستان کرکټ ټیم د ټي 20 کپتان به وي فخر زمان او د ون ډے کپتان به وي محمد رضوان. نو اوس په بیا بابر اعظم د دریوانو فارمیټس د کپتانۍ نه سایډ ټکیږي. نو پاکستان کرکټ بورډ ډېر غټو فیصلو کولو والا دی. د پاکستان کرکټ ټیم د نوي ټي 20 کپتان په باره کې د فخر زمان نوم مخې ته راغلی او د ون ډے د لپاره د محمد رضوان نوم مخې ته راغلی. او دین علاوه څنګه تاسو پته چې پاکستان د ټیسټ ټیم کپتان چې کوم دی شان مسعود دی نو هغه برقرار وي. نو تاسو په خیال د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان څوک فکر دی؟ شاهین شاه افریدي یا بابر اعظم، محمد رضوان یا فخر زمان؟ تاسو هم را سره خپل رائے خپل کمنټس ضروری شیر کولای شئ. دین علاوه شعیب اختر د پاکستان په ټیم باندې ډیر سخت غوسه شوی. څنګه تاسو پته چې په 2023-2024 ورلد کپ کې د پاکستان کرکټ ټیم کارکردګي انتهایی کمزوري او په 2023 ون ډے ورلد کپ کې هم بیکار ناقص کارکردګي کړې و او په دې ورلد کپ کې هم ډیر بیکار او کارکردګي وکړه. انتهایی کمزور ټیم د پاکستانو. نو شعیب اختر چې کوم ډیر سخت غوسه شوی. شعیب اختر ویلي چې زر تر زر پکار دی پاکستان کرکټ بورډ لا چې شاداب خان، اعظم خان او افتخار چاچا دیو زر تر زر د ټیم نه وباسي. حتی کې شعیب اختر دا هم ویلي چې افتخار چاچا له اوس پکار دی چې د کرکټ نه ریټایرمنټ واخلي. افتخار چاچا نه اوس نور کرکټ نشي کېدی. نو تاسو په خیال شعیب اختر دا صحیح خبر کړل چې د پاکستان د ټیم نه فوري افتخار احمد او اعظم خان ختمول غواړي؟ تاسو سره ایسه نظر لرئ چې آیا اوس افتخار چاچا او اعظم خان له پکار دی چې د پاکستان ټیم نه سایډ تشي او افتخار چاچا له ریټایرمنټ فکر دی او کنه؟ تاسو را سره خپل رائے خپل کمنټس ضروری شیر کولای شئ. دین علاوه د محمد حارث یو پیرا په لوبډاله کې ځای جوړېدل والا دی او څومره چې د کرکټ مینوالو आवाज اوچت کړو نو اوس کوم دی یو پیرا چانس پیدا شوی دی چې محمد حارث بیرته پاکستان ټي 20 لوبډالې تراشي. کېدای شي په ون ډے کې ونه غستلی شي خو پر روان چې کوم سکواډ وی د پاکستان چې کوم سکواډ تیاریږي نو محمد حارث نوم به پکې لازم شاملېږي، لازم به پکې وي. نو موږ کمپیریزن وکړو د اعظم خان او محمد حارث په باره کې نو بالکل محمد حارث یو ښه آپشن دی، یو ښه لوبغاړی دی، خاص کر د ټي 20 یو ښه بیټسمین دی او بل فټنس یې هم برابر دی. د اعظم خان نه بالکل 100% ښه دی. تاسو سره ایسه نظر لرئ چې په ټیم کې په ټي 20 لوبډاله کې اعظم خان فکر دی یا محمد حارث؟ نو بالکل کو وګورو نو پاکستان په ټیم کې اوس تبدیلی او بدلون فکر دی او کپتان هم تبدیلول فکر دی. نو که تاسو وګورئ نو اوس د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی ګروپ بندیانې پکې جوړې دي او مکمل پکې بې اتفاقی ده. نو که دا حالات نو پاکستان کرکټ ټیم چرته هم میچ نشي ګټلی.